5000 ریال سیلري او که ستاسو اقامه ختمه یو 3 میاشتې پکې اوړېدلی نو هغه به دله هم پرې واړئ او که د چا اقامه صحیح یا خو به ډایرک واړئ. فلحال 10 کسان پکار دي او زمونږ پښتون ورور دی او بایک په دله هم کمپني درکوي، ډیلیورۍ کار دی او د دې یوې میاشتې نه وروسته به دله بیا زما په خیال 9 ریال دی که 7 ریال د ټریپ هم درکوي. نو زه ته دا نمبر وایم خو چې د کومو کسانو اقامې صحیح نه وي نو د الله د رضا دپاره یې تاسو مه تنګوئ. بله خبر دا ده زما ستاسو سره دا واده ده چې څونه هم پښتانه بېروزګاره دي که نه په دې کال کې به انشاءالله موږ هغه په کار کوو، ځکه په دې کال کې ډېر زیات پراجکټونه شروع کېږي او تاسو ته هم یو ریکویسټ کوم د الله د رضا دپاره د چا په کمپنیانو کې چې کسان لږي که نه زموږ سره رابطې کوئ، موږ به پې ویډیو کوو چې زموږ د پښتانه په کار شي. نو دا نمبر د ځان سره ولیکئ، دا دی 059 269765. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. 5000 سیلري چې د کم جاب دپاره وه نو په هغې کې ما دا نمبر یوه انسه غلطه ویلې ده. نو ما هغه کس ته هم ووي او ډېرو کسانو ووي چې تا دا نمبر غلط ویلی دی. نو زه تاسو ته دوباره دا نمبر ویم او هغه کس چې دی د هغه 100 کسه پکار دي، فلحال یې 10 پکار دي خو ټوټل به 100 کسان پکار دي. ګورئ که ستاسو اقامه ختمه 3 میاشتې پې اوړېدلي نو دا به دله پري رینیو کي او که اقامه یو نه ختمه بیا خو مزید ستاسو رایش هم ورکوي او بایک به درکوي او ترانسپورټ درکوي او 15000 ریال سیلري ده په اولنۍ میاشت کې او په دویمه میاشت کې به بیا 5000 ریال سیلري او په هغې کې به ټارګېټ وي نو د ټارګېټ په روپۍ درکوي. نو دا نمبر چې دی که نه دا صحیح زه تاسو ته وایم 059 26299765. دا ویډیو هغه ملګرو ته شیر کړئ چې کم کسان بېروزګارئ چې کارونه وشي او زما انشاءالله دا واده ده چې څونه کارونه راځي نو زه به ډایرکټ نمبر تاسو له درکوم. یو جان